د مکی کافرانو به د مسلمانانو مبارک دا خبره کوله یره کې د مسلمانانو په حق ونه دوی ته به د مصیبتونو نه رسېږي. دا نن سبب د ډیرو خلکو جاهلانو دا سوچ دی چې کم سړی په حق نه په د نعمتونه ډیري یره چې ګوره څه کړي د الله به دومره مهربانه شي نو بیا خو د انګریزان ولیعوذ بالله الله په دې باندې بیا مهربانه فرعون حامان قارون دا ټول مالدار نه بلکې چې څومره انسان الله ته نږدې امتحانونه پیړي ځکه چې هلته د دعوه کړې ده نو دعوه چې کې باغې به دلیل ښیي که نه دلیل خو دپاره به محنت کوي. یو سړی د سره دعوه نه کوي په خپله دنیا کې مست دی وایي نه مې د آخرت سره کار شته او نه د جنت څه سوچ دی او نه د جهنم نه یېره شته خو به دغه سوچ دی چې ریال به څنګه راځي ډالر به څنګه راځي روپۍ به څنګه راځي خېټه به څنګه ډکېږي شهوت به څنګه پوره کېږي اوس لګیا دی په خپل کارونو کې ښه مست لګیا دی څه دعوه هم نه ده کړې زه دا کوم دا کوم په خپله دنیا کې لګیا بل طرف ته هغه بل وایي زه د الله سره محبت کوم وایي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راښکاره کوي دې خلکو ته آیا دې په رښتیا جنت غواړي دې په رښتیا د الله سره محبت کوي د هغې دپاره بیا الله سبحانه تعالی مصیبتونه راولي. دا د رسول زما حدیث دی چې څومره یو سړی الله ته نږدې دومره په هغه باندې مصیبت دي او د پیغمبرانو باندې د ټولو نه زیات مصیبتونه او پیغمبرانو باندې ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر په تقدیر د الله سره هیڅ مصیبت نه رسیږي مگر په تقدیر د الله سره په حکم د الله سره چې دې سره د زړه بالکل مطمئن شي د مؤمن بالکل پټۍ پولي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نه رسیږي هیڅ مصیبت مگر په اذن د الله مگر په اجازه د الله بس خبر ختم شو. غټ نه غټ مصیبت کا پتا راشي په یو دوه ټکو ختموه بس الله به راځي الله لیکلي او چې الله لیکلي زه به سیمه زه به راځي بالله مخکې سوی ومن يؤمن بالله يهد قلبه او چا چې ایمان راوړو په الله باندې نو کلک به کړي زړه د هغه مصیبتونو کې به زړه کلکي. الله اکبر. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی یهدي قلبه لليقین د دې زړه به کلک کي او یقین به پکې پیدا کړي الله سبحانه وتعالی نو فیعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نبی او دې زړه کې دنه دغه خبره چې الله سبحانه وتعالی کوم زړه کلک کیږي پای کې دنه بیا دا خبره ما اصابه لم يكن ليخطئه کوم شی چې د تر رسیدلې کوم مصیبت چې د تر غلې د دنه نه وړېدو وما اخطأه او کوم شی چې د دنه وړېدو لم يكن ليصيب د دنه رسیدو چرته زړه به بالکل مطمئن کم مصیبت چې بتا راغله الله په تقدیر کې لیکلی استاد نو وی لیکلو چې بده باندې مصیبت راځي دا بل ته نه وړي دا مراتو تعالی برات او کم شی چې ته نه وړي یو نعمت ته نه وړي د بل انسان سره یو نعمت شي تاسو سره نشته نه به بس حسرتونه مکو نه دامتونه دی بل ته چې شی را رسیدل هغه ته نه در رسید او ته چې کم شی در رسیدل دی هغه دی بل ته نه رسید تا عقیده چې کړه تاسو ساتله نه زه دلې لیکل در کومه چې ستاسو د ژوند به رڼایي ستاسو د ژوند به خوشحاله ولې دا ډېر خلک نن سبا چې کینو څه د فریادونه کوي د په تقدیر باندې ایمان کمزوری تقدیر څه ته وایي چې څه الله سبحانه وتعالی لیکلي بس په دې باندې ایمان مضبوط ساته ژوند به دې پاره وي نو کله چې تاسو په تقدیر باندې راضي شوئ ژوند به یې پاره وي او چې کله په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه وکړو والله لازم چې ژوند بس تاسو د غمونو او د سوچونو او د فکرونو ژوندي بس نور به کې سوچ نه وي سړی شپې سم دي ولې دې شو که پلان دې څه کې ولې دې شو بیا به دې شي بیا به دې شي کزال ته تللی وي کاغه دلته راغلی وي که ما هغه ته دې شي ویلی وي کاغه دې شي کړی ابل څه وایي ابل ته مصیبت رسېدلی بېغمه اوده پروت دی خڼارې کوي لکه ولې بس وي الله لیکلي
او چې الله ولي کې به کې دا خبر پیدا نه ورکړي کې ځال ته تللی وی که دی ما پسې راغلی که ما ورته ورکړی وی که مال حدیث راکړی وی ارمان چې نه وی تللی ارمان چې راغلی وی پلاني کمپنۍ ته نه وی تللی پلاني کمپنۍ نه راغلی داسې خبرې شوې ابوالخ مطمئن دی پس الله لیکلي او الله به خپلو کارونو ښه پوهېږي او دا هم زموږ ایمان دی چې الله د بندګانو دپاره شر نه غواړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د دې انسانانو سره د هغه مور د محبت نه زیات محبت کوي که مور چې خپلو بچو سره محبت کوي د مور محبت د بچو سره څومره ډېر هغې نه زیات محبت الله سبحانه وتعالی زموږ سره کوي نو موږ چېرته په مصیبت کې نه اچوي نه موږ په داسې کار کې اچوي چې هغې کې زموږ دپاره شر بلکې الله طرف نه چې څه دي زموږ دپاره هغې کې خیر دی چې څه دي هغې کې زموږ دپاره خیر دی په ډېرو ځایونو کې به ته داسې خفه شي کله چې ولې دا کار نه کېږي لکه اوس یو سړی بچي نه کړي چې کې شک نه شي چې دا غټ مصیبت ترې انسان بچي نه کړي ټول عمر دی ډاکټرانو پسې کته بره ځي او خفه دی خو دی نه دی خبر د مستقبل نه مستقبل علم د الله سبحانه وتعالی سره دی د الله سبحانه وتعالی علم عجیبه علم دی څه چې شوي دي د الله ته پته ده څه چې کېږي د الله ته پته ده څه چې به کېږي په مستقبل کې د الله ته پته ده او یو شی نشتی که دا ویلو دا به څنګه وي دا به الله ته پته ده یو شی نشتی د سره خو که بالفرض وی نو دا به څنګه وي دا به الله ته پته ده نو الله ته پته ده چې د دې سړي دا بچي په مستقبل کې څنګه وي که بالفرض وله بچي ورکوم خیر به نه وي په دې بچو کې دا بچی به کېدی شي د سړي کې دینداري شتي الله ته پته چې زه وله بچي ورکړم دی د دین بې پرېږدي دا بچي وله فتنه جوړوي که ډېرو خلکو دپاره فتنه ده او دا به مسله به مخکې راشي الله سبحانه وتعالی بچي ورنه کړو یو سړی دی ویزه ځان لایلي ویزه ځم سعودي عرب ته ځم دوبۍ ته ځم فلاني ملک ته ویزه یې نه لګي چې چا سره میلاوېږي یاره بس پته نه شي څه چللی چې ویزه نه لګي لکه ته څنګه چې پته نه شي څه چللی پته شتي الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکلي تا ته ویزه نه لګي او تا ته د مستقبل پته نه شي کېدای شي په دغه ملک کې تا ته څه نقصان در رسي هلته د پیسې ګټلو کې ستا دپاره خیر به نه وي کېدای شي د هغې دلاسې ته بېدینه کېږي کېدای شي یو بل غټ مصیبت راځي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې د حدیث ته صهیب رضی الله عنه وی عجبا لامر المؤمن رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده ان امره كله خير دا هغه په هره خبره کې خیر پروت دی وليس ذاك لاحد الا للمؤمن او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف د مؤمن نه لو چاته دا خبره نه ملاوي دا شان د مؤمن دی بس څه خبره ده ان اصابته سراء شکر کله چې په الله سبحانه وتعالی سره نعمت راووري شکر د شکر وباسي فكان خير الله نو د شکر وسته لپاره غوړي شي وان اصابته ضراء او کله چې به مصیبت راشي صبر نو بیا صبر کوي فكان خير الله نو دا صبر د لپاره خیر شي نو په دوانو حالاتو کې سړي د مؤمن لپاره خیر دی په نعمتونو کې شکر وباسي ستاسو لپاره خیر شي په سختو په مصیبتونو کې صبر کوه ستاسو لپاره څه شو خیر شو زما تاسو ټولو ته د نصیحت ټولو رونو او خویندو مشرانو کشرانو ته چې په مصیبتونو کې خفه کېږئ ایمان او په مصیبتونو کې په ځان باندې بد حالات مه جوړوئ چې ځمکه او اسمان بیا یو کې اور چاته فریاد کوئ رب العالمین ته فریاد کوئ دا تقدیر دا لیک کوم د هغه په لاس کې او تقدیر لیکلی هم هغه دی نو فریاد هغه ته کوه د مخلوق سره د رابطې پرېږدي د خالق سره ډېرې جوړې کوي دا بعض مشرات د کشرانو له تیزي ورکوي وایي رابطې جوړوي د حالاتو هېڅ پته نه لګي موږ وایو صحیح ده که رابطې جوړوو د الله سره رابطې جوړ کړه د حالاتو هېڅ پته نه لګي قیامت عمره روان دی رابطه پکار ده الله سبحانه وتعالی سره او دا څومره مصیبتونه چې دي دا هېڅ مصیبتونه نه ده به الله حل کړي هېڅ مصیبت نه موږ ته پته ده زموږ د کمرونه چې دي خاص کر مسافر هر سړي ته مسله شته یو تاسو ته مسلې نه کې زه د خپلې مسلې شروع کوم کېدای تاسو نه خپلې هېرې شي او که تاسو ما د خپلې شروع کړي کېدای زما نه زما هغه هېرې شي او که د بل هغه واورو کېدای زموږ خپلې ټولې هېرې شي او که د هغه بل واورو نو کېدای چې زموږ د هر څه هېر شي تاسو لاړ شئ هسپتالونه وینئ والله لازم چې تاسو واریان شي دا روغ بدن د سره دی ته راشئ هسپتالونو کې چې د چکر لګوئ کله نه کله هسپتال ته خاص کر هغه واټ ته ځئ کوم کې چې داسې مریضان چې هغه
په خطرناک بیماریانو کې ته ورشه کم واټ چې د کینسر د بیمارانو هلته ورشه د هغوی څه حالي او ته ورشه هغه ځای کوم ځای کې چې کسان اکسیډنټ وکړي او د هغې د لاسه هغوی مفلوج شي ټول عمر له او په کومه کې پراته وي په هغو پسې ورشه موږ وایو حالات کمزوري دي او قرضي دي او ته لارې کیسو ته وځه پرون به ما پسې یو کس راغی پرون د پرونۍ د مازدیګر خبره پرون ما پسې یو کس راغی زه ګاډي نه راکوز ما پسې راغی وایي ما له 15 لکه ما ډوډۍ نه خوړلې موږ ته الحمدلله ډوډۍ ښه به ټیم میلاوي او کوم کس چې ما ته دا خبره کول نو کتر یې ځمکې دی که تو ما ته نه که زه پوه شوم چې د کار دا نه دی حالات په دې سره راغلي چې غریب دغه یو طریقه جوړه کړله بس او ما ته په دې وایي چې لکه دې خلکو کې زور چې کېدای شي د خبره وکړم خو ما ته کتو نه ځکه چې سړی دې کار کې عادت وي نو هغه د خپله خبره ډېر په زور او شور سره کوي نو مې ګوره د الله سبحانه تعالی نعمتونو ته دا موږ په څومره نعمتونو کې ډوب پراته یو د هغې باوجود زموږ شکوې شکایتونه ختمېدو والا نه دي د الله سبحانه تعالی شکر وباسئ او په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتئ او صبر کوئ انشاءالله دا مصیبتونه د هر څه به ختم شي او یو ورځ به داسې راشي انشاءالله چې موږ به په جنت الفردوس کې قدم کیږو په جنتونو کې بیا خو به د هر څه بالکل ختم شي والله بكل شيء عليم او الله بارشي باندې بوده واطيعوا الله واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول او زمونږ دي دغه دوه اصول اطيعوا الله واطيعوا الرسول جديد لا خلک زموږ دشمنان هم ډېرې کوي نو څوک راته الله مذهب وي او څوک راته وهابي وي او څوک راته وایي د پلاني ملک نه پیسې اخلي او څوک د پلاني نه اخلي زه وایم هلکه نو دې آیت مبارکې څه واطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله ومني د الله د پیغمبر ومني او د چا خبره چې الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابري هغه ومني نه هغه به په حقیقت کې دغه سړي خبره منل نه شو هغه الله او د الله د رسول خبره منل شو زه اوس لګم دي چې تاسو قرآن بیانو قرآن د چا خبرې د الله خبرې تاسو دا خبرې ومنلې د تاسو زما خبره ومنلې که د الله ومنله د الله خبره ومنله الله دې مونږ په دې مذهب او په دې طریقه او په دې منهج باندې مضبوط ساتي چې هغې کې ټول کوشش دی چې زه به څنګه قرآن او حدیث ته رسم زه به څنګه د الله خبرې او د رسول خبرو ته رسم خو سوال دا دی چې الله د تقدیر مسله بیان کړه بیا دلته وي زما اطاعت وکړئ او د پیغمبر ولې دلته دا خبر راوړه د دې لپاره راوړه که چېرته مصیبتونه په تاسو باندې ډېر شي نو د الله او د الله پیغمبر اطاعت چې ته پرېږدئ ګډوډ نه شي ګورئ ډېر خلک به د مصیبتونو یې ګډوډ شي دین ته پاتې شي دین ته نه چېرته پاتې نه شي ګورئ مصیبتونه دا خو امتحانونه دي فإن توليتم نو که چېرته وګرځېدئ تاسو مخ هم واړو په مصیبتونو کې ګډوډ شو دین د نه پاتې شو ډېر خلک څه زه مړه وایي په موږ څه دي او په تا څه دي تو ته راځه مانځنه وایي زه په تا څه دي په موږ څه دي او په تا څه دي نو ګوره هغه سختو مزدورۍ او ریال ګټل هغې ته هغه مونځ څه کړو هغې ته پاتې کړو الله وایي که چېرته تاسو واوړې دي الله د اطاعت نه او د رسول الله اطاعت نه فإنما على رسولنا البلاغ المبين نو یقینا په رسول زموږ باندې رسول ښکار دي زموږ پیغمبر ذمہواري صرف دغه دی چې خبره به در رسوي حساب به سره څوک کوي الله یې هغه به زه کوم بیا